بسم الله الرحمن الرحیم. درنو معزز ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خاصتا د افغان سوشل کلب ټولو خویندو ورونو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. الله دې ستاسو طاعت او عبادت قبول او منظور وګرځي. قدرمنو خویندو ورونو، ستاسو د روژه ماتې ترڅنګ چې کومه مرسته کړې وه الله دې قبوله کړي. نن د روژې مبارکې میاشتې 23مه نیټه ده. د کابل ښار 11مه ناحیه کې مونږ وشو کولی چې ستاسو له مرستې نه 29 کورنیو ته، هرې کورنۍ ته دغه مواد چې په تصویر کې ښکاري 6 قلمه خوراکي مواد دي. الله دې تاسو نه قبول کړي. الله عزوجل د دې عوضونه دنیا او آخرت کې درکړي. تاسو چې کوم 50 پاونډه مرسته کړې وه، د هر 50 پاونډه 400 افغانۍ شوې. نو هغه همدغه مواد چې په تصویر کې ګورئ دا مو 29 کورنیو ته چې ډیر تعداد پکې یتیمان او کونډې دي او ځینې پکې ډیر سپینګیري او هغه څوک چې د کار روزګار واسې نه درلود، کور کې څه نه و، هغه مو هم ورسره یوځای کړل. الله دې تاسو نه قبول کړي. الله عزوجل د دې عوضونه دنیا او آخرت کې درکړي. خو موږ هیلهمند دا یو چې د نورو کلونو په څیر هم خپل مالي ملاتړ زیات کړي، صدقات وکړي. موږ لیستونه نیولي دي، خو متاسفانه چې سږ هغه تعداد کم شو. الله عزوجل دې تاسو ته هم مالي توانایي درکړي تر څو دې بیچارهو سره مرسته وکړي. نو اختر ته هم څو ورځې پاتې دي، بیا هم وخت شته. که چیرې تاسو مرسته راولېږئ انشاءالله موږ د روژې کې او حتی د اختر په ورځې هم کولی شو تطبیق کړو. الله دې تاسو نه قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او بل یادونې وړ دا ده چې موږ مجموعاً 43 کورنیو ته توزیع لرو. تاسو ته به تصویر کې ښکاري چې ځینې مواد واړه دي، هغه 14 کورنۍ دی او بل جهات نه دي چې دا مجموعاً دلته یوځای کړل تر څو راپور په صحیح شکل باندې جوړ شي. ډیره مننه کوو. خوشحاله او صحتمند اوسئ. 10 سال میشه که شاورم بود است، در خانه مردم کار میکردم، مالک میدی مسوستیم کار کردم نمیتونم. دیگر که میشه پیش نامبایا میشینم، کسی داشت مید نداشت نمیده. امروز میگم من بسیار خوش هستم. خیلی ببینه که امروز فکر میکنم که اولین عید به من شده است. تشکر از کمک شما. سال بسیار به سختی تیر کردم. اولاده معروف میگه که دیگاه بلند میخورم، ماله میخورم. میگم امروز بسیار خوش هستم. تشکر از کمکتان. خیلی ببینه که مردم کمک میکنه. خدا اجرش به شما نصیب کنه. عید چقدر آمادگی داره؟ با این دیگه سلمی رکم برای میدرس با خود من به اولادم. خیر ببینید. خوش هستین ان شاء الله. امروز خوش هستم. خدا میگم که دعا کنید برادرای ما که خداوند همیشه کمک کنه مردم که خوش داشته باشهشون. دست فقر و بیچاره را میگیرن، دست یتیما را گرفتین. خداوند کمکشون کنه. وضعیت زندگی 11 سرایال هستم. خودم مردی کار هستم. سرچک میریم کار نیست. دیگر روزگاری هست که روزگار بخونمور. ما فعلا هم که زندگی میکنیم زندگی مرده متحرر هستیم که هیچ چیزی به دربار خدا غیر دربار خدا دیگر راه نداریم. هر کسی که کمکی رم که در ملت افغانستان در فقیران میکنه کامیاب دنیا و آخرت باشه. خدا دیگه هم بتایشه که در دیگه فقیران کمک بکنه. رمضان چطور تیر شد تا امروز که 23 است؟ تا امروز هم که تیر شده بسیار فقیرانه به مشکلات. خداوند رحم کنه. امروز چقدر خوش هستید؟ امروز قدر خوش هستم که دیگه به اندازه. ماشاءالله. دعا خو میکنی ان شاء الله. هزار ده. امروز به چند فامیل ما توزیع داریم؟ در 29 فامیل. 29 فامیل است. خیر. خدا یار خیر بده که نامشان ذکر از اون نهاد دیگه دعا برشان بکنین. ان شاء الله با امید خدا در تاریخ هیچ وعده است پیش ما خطا نمیریم. 29 فامیل فکر که دو روزگیر باشه چقدر دعا میشه، 4 روزگیر باشه چقدر. خیر ببینید. خدا ایره کامیاب دنیا و آخرت داشته باشه.